خفه یې، زړه دې مات سوی، له ژونده زړه توری سوی یې، ستونزو او مشکلاتو راګیر کړی یې او ته داسې فکر کوې چې زما ستونزه به نه حلیږي. حتما به حلیږي. ته چې هره ستونزه لرې د الله تعالی سره یې شریک کړه. د الله تعالی سره په داسې شکل خبرې وکړه چې ته په دې ډاډه واوسې چې الله تعالی یې اوري. یوازې یوه سجده او 2 رکعته نفل همدا اوس وکړه. ته چې هره ستونزه لرې د الله تعالی سره یې شریک کړه. الله تعالی ته ووایه چې یا الله زه ستا ناتوانه بنده یم، ستا عجزه بنده یم، ته زما ستونزه وینې، زما په وسه نه ده پوره، ته یې راته حل کړې، ته مې دا مشکل راته حل کړې. باور وکړئ ستاسې د هر څه تدبیر الله تعالی پر غاړه اخلي. ته خلاص یې. السلام اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله.